بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. تېره ورځ موږ او ستاسې اکسل درس کې چې ده په اف یا اور فنکشن باندې خبرې وکړلې، اف اور یا اور فنکشن باندې خبرې وکړلې او پریکټیکل اگزامپل کې مو دغه فنکشن عملي کړ. اوس خبره موږ او تاسې په ان فنکشن باندې کوو، خو لومړی باید د ان فنکشن او آر فنکشن ترمنځ تاسې ته فرق ووایم. ګورئ په آر فنکشن کې موږ سره قانون دا و که اول خو په دې دواړو فنکشنونو کې موږ او تاسې دوه شرطه لګولی شو، خو په آر فنکشن کې که چېرته په دغه دوه شرطونو کې لومړی شرط موږ سره ترو وی او دوم شرط فالس وی نو ریزلټ به موږ ته ټرو راکړی وی. که چېرته همدا ډول په آر فنکشن کې لومړی شرط موږ سره ټرو وی، دوم شرط هم ټرو وی، نو دریم ریزلټ به موږ تاسو ته هم ټرو راکړی وی. او همدا ډول که چېرته موږ سره لومړی شرط فالس وی او دوم شرط موږ سره ټرو وی، نو ریزلټ به هم موږ ته ټرو راکړی وی. که چېرته لومړی کنډیشن یا لومړی شرط موږ سره ټرو وی خو دوم فالس وی، نو ریزلټ به هم موږ تاسو ته ټرو راکړی وی. اصل هدف په دې کې دا دی چې په دغه دوه شرطونو کې چې د دې فنکشن په ترو موږ او تاسې په خپل ډیټا کې لګوله، که یو شرط هم یو شخص پوره کوو نو هغې ته یې مثبته نتیجه ورکوله، هغه یې سلیکټوو یا الیجیبل کولو یې. که چېرته یو هم او که چېرته پکې دواړه غلط وی نو بیا یې څنګه کوو؟ فالس کوو یې. ولې د دغې فنکشن برعکس به انټ کار کوي. انټ ګورئ دوه شرطونه دي، که په دغې دوو شرطونو کې دواړه صحیح اوسېږي نو موږ ته ریزلټ ټرو راکوي. که چېرته یو صحیح او بل غلط وي نو ریزلټ موږ ته فالس راکوي، منفي راکوي. که چېرته یو غلط او دوم هم غلط وي نو بیا هم فالس راکوي. که یو صحیح دوم غلط نو بیا هم فالس راکوي. نو دې کې به دواړه کنډیشنه حتما شخص پوره کوي، نو هغې نه وروسته به موږ هغه به موږ سره پاس کوي، هغه به موږ سره الیجیبل کوي. نو موږ په دې فنکشن تېره ورځ کار کړی، اوس راځو په دغه اینډ باندې کار کوو. او کریټیریا هم دغه دوه خبرې دي، کوالیفیکیشن ده او مارکس دي. ګورئ زه دلته ورته ایکول لیکم او بیا ورته له دې څخه وروسته اینډ لیکم، صحیح دی؟ او ټیپ پریس کوم او بیا ورته لومړی لاجیکل لومړی شرط پیدا لګوم، ورته وایم که چېرته دغه زموږ کوالیفیکیشن ایکول مساوي شو له چی سره؟ له ام ای سره، له ام ای سره، صحیح دی؟ نو ډبل کوټیشن کاما او دوم لاجیک چې دی زموږ او ستاسې ورته وایم او همدا ډول که چېرته دغه مارکس نه دي، دا مارکس دا ګریټر دین اور ایکول ټو 50 شو نو له دې څخه وروسته ته څه شی وکړه؟ ما ته ټرو ولیکه. او که چېرته له دې څخه کم نو بیا فالس ولیکه. زه انټر کوم، ګورئ دې ته ټرو ولیکه. ولې ټرو ولیکه؟ ما دې ته دوه شرطه وټاکل. لومړی شرط زما دا و ما لیکه دغلته یو کس کوالیفیکیشن ام ای وي، ماسټري ولري. د یو شرط دوم شرط مې دا ولګو چې دغه مارکس یې هم تر 50 پورته وي، نو دا موږ سره ټرو که، دا موږ سره الیجیبل دی، دا موږ سره سلیکټ دی. او که له دې څخه کوالیفیکیشن یې ام ای نه او مارکس یې 50 څخه ټیټ و نو هغه موږ سره فالس که. زه به دا داسې راونیسم ټول ته به یې ډریګ کړم. ګورئ څه کسان موږ سره ټرو راغی او څه فالس راغی. فرض که دا موږ سره خان دی، دا موږ سره فالس راغی. ولې موږ سره فالس راغی؟ ځکه فالس راغی چې یو خو کوالیفیکیشن د دې پوره کړی دی، ځکه دا بی ای دی او موږ ورته ام ای انتخاب کړی. دا کوالیفیکیشن خو لومړی کوالیفیکیشن یا لومړی شرط یې پوره نه کړ. دوم شرط چې دی موږ ورته وویل چې دغه مارکس باید تر 50 پورته وي. د دې دا دوم شرط خو دې پوره کړی خو بیا هم ورته فالس لیکلی دی. ځکه ورته فالس لیکلی دی چې په اینډ فنکشن کې قانون دا دی که دواړه صحیح و ټرو درته لیکي، که یو صحیح یو غلط نو غلط درته لیکي. او په اور کې بیا قانون دا و که چېرته یو دې صحیح کړی وی نو ته یې الیجیبل کولی. فرض که همدا ډول راځو ګورئ جمیل دی. جمیل موږ سره لومړی شرط یې پوره کړی چې ام ای دی، ماسټري لري، صحیح دی؟ دوم شرط یې هم پوره کړی، مارکس یې موږ سره تر 50 پورته دی، یعنې 80 دی، نو دا ټرو دی، موږ سره الیجیبل دی، سلیکټ دی. خو ولې جلال دی؟ جلال ګوري لومړی شرط یې پوره کړی نه دی، ځکه کوالیفیکیشن یې بی ای دی، دا لیسانس دی. او دوم شرط یې پوره کړی دی چې دغه مارکس یې باید تر 50 پورته وي، تر 50 پورته دی، یو یې صحیح دی یو یې غلط دی. نو قانون په اینډ فنکشن کې دا دی که یو صحیح یو غلط وي نو بیا هم دې ته نتیجه منفي راکوي، فالس دی، ناکام دی، دا ناٹ الیجیبل دی. که چېرته دواړه صحیح و ټرو دی او که چېرته یو غلط یو صحیح نو دلته موږ سره فالس دی په اینډ فنکشن کې. نو په دې طریقه باندې موږ او تاسې کولی شو چې د اینډ فنکشن یوز کړو. دا له مخکې نه تیار ما دا مثال آماده کړی و، ځکه که
د ریکارډینګ په حال کې دا مثال آماده کړو نو بیا لږ وخت زیات نیسي او تاسې ته هم لږ داسې جنجالي کېږي او صحیح نشي زده کولی. تیار مثال ما جوړ کړ، له هغې څخه وروسته ما تاسې ته پریکټیکل دا فنکشن استعمال کړ په دې هیله چې یو څه مو ترېنه زده کړی وي.